یو ځل جبریل امین راغی اوس پاک پیغمبر مبارک خوشحالی کنه نو زمونږ دا بچي چې وي یا مریرونه وي هلکه یو بل له په کبډي ورشي هغه چې ماشومان هم خوشحاله شي نو جبریل امین راغی وی دا الله رسوله دا حسن او حسین یو بل له په کبډي باندې ورواله نو چې دا په کبډي ورولل نو حسن رضی الله عنه مشر حسین رضی الله عنه کشر نو فاطمه رضی الله عنها ورته وی بابا جان د حسن مرګري شه د حسن مرګري شه نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی جبریل امین راغلی دی هغه د حسین مرګري شوی دی زه به د حسن مرګري لکه دوه ماشومان په کبډي شي که نه یو ماشوم سره ودرېږي وي تکړه شوته بل ماشوم سره ودرېږي تکړه شوته نو رسول الله مبارک ورته جبریل امین راغلی دی هغه حسین سره مرګري شوی دی زه به حسن سره مرګري جبریل امین هم راځي رسول الله مبارک خوشحالي چې نو سره محبت دی دومره د علیه الصلاة والسلام محبت ورسره او د دواړو جهانو سردار مبارک پاک پیغمبر مبارک چې به په مانځه باندې او سجدې له ولاړ دا خو ماشومان شپږ اووه کالو ماشومان سي نو چې رسول الله مبارک وفات کېده دغه عمرونه وو نو دوی به رالل نو رسول الله مبارک چې به سجدې له لاړ نو دا دواړه ماشومان به له په شا باندې سواره شو یو به هم پې سور شو بل به هم پې سور شو اوس که پاک پیغمبر مبارک د سجدې نه راپاسي خو دا دواړه ځمکې له پرونځي نو چې ته خوږ نه شي اوس حالان کې سړی په سجده پروت دی خو ځمکه څه دونه لرې خو نه ده نو چې دوی په ترسو پورې رسول الله مبارک په ملا باندې سوارو رسول الله مبارک به له سجدې نه سر نه راوچته او ماشومان بیا کوم ځای پاسي هغو چې اوښو ته دروغت نو چې سور شي نو بس سور به بیا کوم ځای پاسي نو علیه الصلاة والسلام به له سجدې نه سر نه راوچته ولې دا زما د انوسي او بچي دا زما په ملا باندې سواره دي نو کو د سجدې نه سر اوچتوم چې ته پرونځي خوږ نه شي دومره محبت ورسره نو چې په مانځه به علیه الصلاة والسلام ولاړو نو دا دواړه به رالل نو د خپو کې به ورله ورننوتل نو پاک پیغمبر مبارک به وي هسې نه چې زما د خپو سره ولږې خوږ نه شي نو زر به یې ورته خپې کوله وکړي نو خپو کې دننه شه بهر شه دننه شه بهر شه مانځه کې به رسول الله مبارک سره لوبې کولې دومره د پاک پیغمبر مبارک ورسره محبت دی یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک هغه په منبر باندې ناست په منبر صحابو ته وعظ او نصیحت کوي په منبر به ولاړو وعظ نصیحت به یې کوو په دې کې امام حسن او حسین رضی الله عنهما راغلل او دې دواړو سرې جامې چولې وې نو سرې جامې داسې نه چې سرې وې سرې لکلي وې په دې جامو کې نو یمشیان احادیثو کې راځي را روانو خو دا ماشومان چې روان نو سم دې نه شي نو درز راپروزي بیا پاسي بیا راپروزي نو چې رسول الله مبارک یې صحیح که چې بابام خو په منبر باندې ناست دی نیکه نو نیغ ورله را روان منبر ته راتلل نو درزونه به یې خوړل نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وکتل چې دا خو درزونه خوري که نه نو زر د دواړو جهانو سردار مبارک خبرې په ځای باندې پرېښودې او په منبر نه ورته ورکوشو یو نوسي یې په یو لاس باندې رونیو بل نوسي یې په بل لاس باندې رونیو او دې ځای کې ځان سره یو په یو خپه کېنو او بل یې په بله خپه کېنول ځان ته یې رانږدې کړل او رسول الله مبارک صحابو ته وعظ او نصیحت هم کوي هغوی ته هم داسې ګوري لکه دا زه تاسو ته ګورم رسول الله مبارک به خپل صحابو ته کتل که نه نو صحابو ته به هم کتل او داسې به یې د خپلو بجو ته مو کتل بیا به یې هغوی ته کتل بیا به یې د نوسو ته کتل او بیا به یې هغوی ته کتل نو بیا رسول الله مبارک صحابو ته څه وایي هذا ابنایا دا زما بچي دي نوسي نه وایي صفت لفظ نه استعمالي هذا ابنایا دا زما بچي دي وایي زما دا بچي را روانو او دوی درزونه خوړل نو ما صبر ونه کړی شو نور مې صبر نو چې صبر مې کړی وي نو ورپاسېدم ټینګ نه شوم نو راوا مې غشتل نو یو مې دلته کېنو بل مې دلته کېنو صبر مې ونه کړی شو ما چې د خوږ نه شي